السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې تاسو ته یو ډېر ضروري میسج در کوم. که چیرې ستاسو په نامه باندې بل چا سیم کارت ایستلی وي او هغه کس هغه سیم کارت په غلطه لاره باندې استعمالوي، په هغه سیم کارت باندې غلط کارونه کوي، نو د دې ټوله ذمهواره تاسو یاست. په دې کیس کې تاسو فسابېږئ. نو په دغه ویډیو کې تاسو ته یوه طریقه درښیم چې د دغه طریقې په ذریعه سره به تاسو وکولی شئ چې خپل شناخت کارت معلوم کړئ چې ستاسو په شناخت کارت باندې څو سیمان راوتلي دي، څو جیز راوتلي دي، څو یوپن راوتلي دي، څو ټیلنا راوتلي دي او څو زونګ راوتلي دي. نو بیا به تاسو ته هغه ټول نمبران در معلوم سي کوم چې ستاسو په شناخت کارت باندې راوتلي وي، او هغه نامعلومه نمبران به هم تاسو ته در معلوم سي کوم چې ستاسو په شناخت کارت باندې راوتلي وي. نو بیا به تاسو په ډېرې اسانۍ سره وکولی شئ چې هغه نامعلومه نمبران له خپل شناخت کارت څخه ختم کړئ او هغه نامعلومه نمبران بند کړئ. نو ډېره ضروري ویډیو ده، ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې څخه فایده واخلي. نو نور وخت مو نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې میسیجز خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې میسیجز خلاص کړئ لاندې به تاسو په نیو میسیج باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیو میسیج باندې کلیک وکړئ دغه میسیج به تاسو 668 ته ولګئ، یعنی دغه میسیج به تاسو 668 ته ولګئ. د نمبر په ځای کې به تاسو 668 وروښیاست او دغه رقم د میسیج په ځای کې به دوستانو دلته تاسو د شناخت کارت نمبر ولیکئ. د شناخت کارت نمبر چې دوستانو تاسو لیکئ په شناخت کارت نمبر کې کوم ډیش راځي هغه ډیش به تاسو نه کلیکئ. نو دغه رقم دوستانو دلته به سمپل تاسو خپل د شناخت کارت نمبر کې ولیکئ او سمپل په سند بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سند بټن باندې کلیک وکړئ نو تاسو به تاسو د شناخت کارت ټوټل ډیټیل دروښیي چې تاسو په شناخت کارت باندې دونه جی سیمان راوتلي دي، دونه ټیلنار سیمان راوتلي دي، دونه یوپن سیمان راوتلي دي، دونه وارد سیمان راوتلي دي، دونه زونګ سیمان راوتلي دي او دونه ډیټا سیمان راوتلي دي. نو بیا به تاسو په ډېرې اسانۍ سره وکولی شئ په خپل شناخت کارت باندې هغه نامعلومه نمبر معلوم کړئ. یعنې که چیرې تاسو په خپل شناخت کارت باندې ټیلنار سیم نه و راایستلی او دلته تاسو ته راواړوئ چې یو ټیلنار سیم راوتلی دی یا دوه ټیلنار سیمان راوتلي دي، نو تاسو بیا سمپله دوستانو د ټیلنار کمپنۍ ته ولاړ شئ او هغه سیمان هلته بند کړئ. یا که چیرې تاسو جیز سیم نه و راایستلی او دلته جیز سیم یې تاسو ته راواړوئ چې په دغه شناخت کارت باندې جیز سیم شته، نو تاسو د جیز کمپنۍ ته ولاړ شئ او هلته دغه جیز سیم بند کړئ. نو دوستانو ډېر ضروري کوډ ده، تاسو لازمي خپل شناخت کارت معلوم کړئ چې ستاسو په شناخت کارت باندې څو دانې سیم کارتونه راوتلي دي. ځکه دوستانو که چیرې ستاسو په شناخت کارت باندې نامعلومه نمبر راوتلی وي نو خلک له هغه نمبر څخه ډېره فایده اخیستلی سي او تاسو ته هغه ډېر نقصان در رسولی سي، تاسو په ډېر غټ کیس کې فسولی سي. نو کوم چیرې ویډیو خوښ سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.